حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی سوچ وکړئ سوچ چې د کم وخت نه الله دا مخلوق پیدا کړی دی او په دوی دا خرچه الله کوي رزق د چا خوري د الله خوري د کم وخت نه چې دا مخلوق پیدا دی دوی رزق د چا خوري د الله خوري او د قیامت پورې به خوري رسول صلی الله علیه وسلم وی دا دومره کمیم د الله په خزانو کې نه راولي لکه څومره کمی چې یو ستن ته په دریاب کې ورومنډو بیا راوچت کې وراولي داسې پراخه خزانې دي یهودو دا خبره کړې وه چې الله بخیل دی والعیاذ بالله وقالت اليهود ید الله مغلوله د الله لاس تنګ دي لاس تنګ دي معنی نه یې لګوي بخیل دی والعیاذ بالله نو الله وایي غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان الله بخیلان خود دوی دي او په دوی لعنت ویلی شوی دی دوی د دې خبرې د لاسه د رب العالمین لاسونه خو پراخه دي علم د الله پراخه دی علم د الله پراخه دی زور او طاقت د الله پراخه دی داسې زور او طاقت نشتی چې د الله په زور او طاقت باندې د پاسې شي د رب العالمین بخښنه پراخه ده الله اکبر داسې پراخه بخښنې ده که نه چې سړی په دې خبره مجبوره شي چې زمونږ د ګناهونو څه شمار نشتی او د هغه د رحمتونو او د کرم او د نعمتونو څه شمار نشتی زمونږ د ګناهونو څه شمار نشتی او د هغه د مغفرت او د بخښنې او د مهربانۍ څه شمار نشتی موږ نافرمانیانې کوو هغه رحمتونه راوړي موږ ترې لرې کېږو هغه هم ځان ته نږدې کوي موږ ترې مخ اړوو هغه وایي مخ مه اړوئ